خبردار ملګرو پښمنی په ټیم کې دا غلطي هیڅ کله تاسو اونې کې کې نستاسو روزه بنه کیږي ټول ورځ به تاسو پتند کې تیر کوي په لوګه کې پتیر کوي روزه به تاسو نه قبليږي قبلېدل سم چې روزه به تاسو د سره شروع شوي نوې زمې عزت مندو دا غلطي کومه ده دا غلطي دا چې اکثر خلک چې کله د سحر اذان شروع شي کنه بس زر زر لګي شانتي او به اوس کی یا لګ شانتي خوراک وکي نو زمې عزت مندو دا مسله په غور سره ووري کچري یو انسان د پښمنی په ټیم کې د سحر اذان په شروع کېدو سره خوراک وکړو کنه روزه د نکیږي زمې عزت مندو پښمنی بندول چې دی کنه ا د سحر شروع کېدو نه مخکې د پښمنی خوراک بندول دی او سحر اذان خو اله شروع کیږي چې کله سحر داخل شي کنه سحر داخل ودونه پس بیا د سحر اذان شروع کیږي زمې عزت مندو نو کچره یو انسان د اذان سره خوراک وکړو مطلب دا دی چې د سحر داخل ودونه رست خوراک وکړو نو که یو انسان د اذان په ټیم کې خوراک وکړي کنه روزه نه کیږي زمې عزت مندو روزه نه قبليږي زمې عزت مندو کوشش کوي چې د اذان شروع کېدو نه یو 2-3 منټه مخکې خوراک بندوي زمې عزت مندو په 2-3 منټو باندې هیڅ نه کیږي اوسه تاسو بیا ټول ورځ لوګه برداشت کوي تند برداشت کوي خو ثواب پیدا ته د روزه نه ملاويږي زمې عزت مندو نو کوشش وکړئ د زمې عزت مندو چې سحر اذان نه یو 2 منټه 3 منټه خوراک مخکې بندوي اسکاک مخکې بندوي اذان شروع کېدو سره هیڅ کله خوراک تاسو مکوي ډېر خلک هغه وی چې یو اذان شو نور اذانونه خو پاتې دي وی تر اخره پورې چې کم اذانونه شروع وي ترې پورې به مونږه خوراک کوو بالکل غلطه کوي زمې عزت مندو که یو انسان داسې وي چې اذان په ټیم کې خوراکونه کړي دي چې سونه روزو کې اذان په ټیم کې د خوراک کړي دي او بیس کړي دي دا ټول په روزي په د باندې پرتی دي دا به قضا راګرځي یو روزه هم نه د شوي زمې عزت مندو نو که تاسو تر اوسه پورې اذان سره خوراک کړی وي او تاسو ته یاد وي دا روزي خو به قضا راګرځوي خو مخکې احتیاط کوئ زمې عزت مندو ځان له اسې روزي مه خرابوئ 2-3 منټو باندې اسې ځان له روزي مه خرابوئ زمې عزت مندو نو ټولو ته زما دا گزارش دی چې په خپل هم په دې خبره باندې عمل وکړئ د اذان نه مخکې چې کوم اولنی اذان وي که یو اذان داسې وي چې هغه د ټیم داخلېدو نه مخکې اذان وکړي یو کسب هغه صحیح دی که خو بیا خوراک کولی شي خو عموما ګورې داسې وي چې بې ټیمه څوک اذان نه کوي په صحیح ټیم باندې اذان کوي چې کله سحر ټیم داخل شي بیا خلک اذانونه کوي نو خلک اکثر مؤذنین چې په صحیح ټیم باندې اذان کوي که اکدو کسو غلطی نه اذان وکړي په وخت باندې اذان شروع کېدو ټیم چې وي الا نه وي داخل او دی اذان وکړو سحر نه مخکې خو صحیح دی چې خوراک کولی شي خو چې کوم عموما اذانونه کېږي که نه عموما خو په خپل ټیم کېږي که نه نو دې سره تاسو بالکل خوراک نشئ کولی اوبه موبه ورسره نشئ کولی که چا تر اوسه پورې اذانونو سره خوراک کړی وي پښمني په ټایم کې یې اوبس کړی وي دا ټولې روژې به قضا راګرځئ خو آینده احتیاط کوئ ځان له روژې مه خرابوئ زموږ عزتمندو نو اذان نه 2 منټه 3 منټه مخکې تاسو خوراک بندوئ صحیح شوه امید دی چې انشاءالله په دې باندې تاسو پوه شوي یئ په خپل هم په دې باندې عمل وکړئ ویډیو ډېره شیر کړئ چې هر مسلمان ته دا ورسیږي او هغې روژې د خرابېدو نه بچ شي او دا دونه لوږه او تنده چې ده که نه چې دی صحیح ځای کې استعمال شي صحیح شوه الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان